حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی مشر رور پشان د پلار دی کوم مقام چې پلار لري هغه مقام مشر رور لري کم عزت چې به ته پلار له ورکوي هغه عزت به ته مشر رور له ورکوي دا پشان د پلار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مشر رور خدا موږ په کوم ځای کې د شریعت مسلې منو چې کوم ځای کې زموږ فایده وي کوم ځای کې زموږ څه وي فایده وي د مشر رور زموږ عزت کو احترام کو خو کو په لسو شلو روپو کې سره لاندې باندې راغی که نه نو دغه مشر رور نعوذ بالله نعوذ بالله مونږ وایي دا د خنزیر نه بدتر دی هغې مشر رور ته کنځل کوي هغه ته بدې ردې وایي او ته ورته ووایي چې هلکه مشر رور خو په شان د پلار دی نه 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 هغه دا رور نه یادوي هغه د پلانکو هغه رور یادوي هغه په شان رور یادوي زما دی په شانتې نه یادوي وایي نه ولې چې له شل روپۍ په منځ کې رالې چې د له شل روپو خبره نه وي نو بیا رور په شان د پلار دی خو که له شل روپۍ په منځ کې رالې بیا وایي نه نه هغه دا رور نه یادوي مړه هغه د پلانکو په شانتې رور یادوي هغه زما د رور په شان یادوي وایي چې کوم ځای کې د ده پیدا وي خو بیا دی په شریعت باندې ځي چې کوم ځای کې د پیدا نه ښکاري نه 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 هلکه چې د پیسو میسو خبره پکې نشته دی نو بیا د نبي علیه الصلات والسلام د دې قول مطابق د دې بیا څه حیثیت شو نعوذ بالله من ذلک دا خو هله شوه چې دا مشر رور د طرفه کو په تا باندې څه زیاتې موجود وي نو څنګه چې ته پلار ته صبر کوې داسې د مشر رور ته صبر وکړه د مشر رور ته صبر وکړه